تاسو کراوډ هم ګورئ تماشبین کتلی شئ ډېر زیات تماشبین راغلي دي. د کونړ لوبډلې دي هر لوبډلې چې ګټي خو لکه زړه زموږ د شګل سره چې شګل لوبډلې باید وګټي. زه کله راننوتم ګراونډ ته دا خلک مې وکتل او د خلکو مینه مې وکتل نو رښتیا خبرې ډېر متاثره شوم. چې واورې افغان برسټو خپل نوم سره خوشحالېږي که نه؟ که رښتیا درته ووایم نو د زړه مې نه غواړي څوک ماته دا نوم واخلي. موږ هم دا خبره وکړله خو نه کېدله دلته دیو ښه سایټ جوړ کړی و نو موږ مجبوره شو چې د غالب لوبډلې کسان راولو کنې موږ ورته وویله چې په خپله یې کوو ښه خبره. سلامونه مې در واخلئ په دې هیله یم چې رک روغ بایاست او د صحت په جامو کې بنغښتي وئ. بیا هم کونړ کرکټ مرکزي کرکټ لوبغالي ته راغلي او نن ډېر یو په زړه پورې میچ دی. د فاینل رمضان جام فاینل سیالي ده. دوه د ټورنمنټ قوي لوبډلې فاینل ته وتې دي چې امیر حاجي زاده کرکټ ټیم چې پکې بلال سمې نومان شاه همدارنګه وفي الله تراخیل امان کونړې د ملي لوبډلې ځینې لوبغاړي هم پکې دي او د هغې په مقابل کې د شګل سټار لوبډله چې کپتاني مسعود کوي او د هغوی سره هم د جلاد موسازي په شمول یو شمېر داسې لوبغاړي شته چې ملي لوبډله کې او انډر 19 لوبډله کې لوبېدلي. ډېره ښکلې سیالي ده. درنو لیدونکو ټارګېټ د امیر حاجي زاده لوبډلې یا هغه لوبډله چې بلال سمي ترخیل او همدارنګه نومان شاه د انډر 19 کپټن پکې لوبېږي. په 10 اورونو کې 140 ټارګېټ یې ورکړی دی مقابل شګل سټارز لوبډلې ته. شګل اوس بیټینګ ته راوتی دغه دویم اور دی فکر کوم نو ګورو چې دغه ستره سیالي چا ګټلې. تاسې کراوډ هم ګورئ تماشبین کتلی شئ ډېر زیات تماشبین راغلي دي. د لوبې لپاره د منډکول مرکزي کرکټ لوبغالی نن د ډېرو زیاتو تماشبینو کوربه دی. فکر نه کوم که له دې مخکې دغومره تماشبین دلته راغلي د لوبې کتلو لپاره. ډېر یو خوندور ماحول دی خوندوره فضا ده او ډېر خوندور کرکټ دی. نو که دغه لوبغالي ته مرکزي کرکټ بورډ یو څه توجه وکړي او د نړیوالو لوبو لپاره په معیار برابر شي نو ډېر به ښه شي. نو ګورو چې دغه لوبه څوک ګټي. تاسې سره احوال شریکو د نندارچیانو سره هم خبرې کوو تر پای را سره پاتې شئ. درنو لیدونکو نو لکه څنګه چې مې یادونه وکړله په ګڼ تعداد سره تماشبین راغلي د دغه فاینل سیالۍ د لیدلو لپاره. نو دلته دغه جالونو سره هم تاسې وکتل په خوا کې ټول ولاړ دي او څو خبرې دوی سره کوو. ستړی مه شي په سر کې ته. وعلیکم السلام ورحمت الله. څنګه چل دی جوړ یې؟ خیر اوسې. نوم دې څه دی؟ نوم دې واخله. نوم یې سباون ساپی دی. سباون ساپی. نو څنګه نن سیالۍ کې د چا په طرف یې؟ بس د مرکز لوبډلې په طرف یم. ها دا د شګل مقابل کې چې دا بله لوبډله د دې په طرف همدغې په طرف خپله د کوم ځي؟ خپله د سالار باغ یم. د سالار باغ ځکه دا سپورټ کوې. ښه
څنګه لوبه به خو 50-50 روانه ده د هیله لرئ چې وبې ګټي ان شاء الله چې بالنګ لږ خو کو امید لرو چې وی ګټو ډیره مننه کور ودان نو څوک دې په دې خپله لوبډله کې خوښیږي ډېر بس حنیف کونړی مې ډېر خوښ حنیف کونړي نن سکور وکړو او ښه سکور یې څو سکور یې وکړو یو 15 سکور یې ښه او اجاز هم ښه سکور وکړو اجاز ښه سکور زه بس نو ښه بخت غواړو ستاسې لوبډلې مننه تاسو کور ودان ته ستړی مه شې وروره ډېر زیات مننه شاداب صاحب نوم دې څه دی نوم دې واخله نوم مې نصر الله دی او د اسماء الحسنى اوسېږي ډېر ښه نو سیلاب صاحب یې که نه سیلاب صاحب ډېره ښه ده ته د کومې لوبډلې تشویق یې زه خپله د شیګل د لوبډلې مینهوال یم تشویق ګاونډیان هم دي ځکه په دې خاطر ګاونډیان دي نو اول حق د ګاونډي دی چې هر دغه کې لاسنیوی وکړي تشویق یې کړي نو حق د ګاونډي کېږي نو زموږ ګاونډي لوبډله ده دا څنګه دي دا بل د دا بله لوبډله تشویق سیلبین ډېر د چا په طرف دي شیګل کې د مرکز لوبډله مرکز خو نه ده خو البته ورته وبې وایي شاداب صاحب که اوس وګورئ د دې علاقې د ټول دا طرف باندې ټول د شیګل مینهوال دي دواړه د کونړ لوبډلې دي هر لوبډلې چې ګټي خو لکه زړه زموږ د شیګل سره شیګل لوبډلې باید وګټي څوک دې خوښېږي شیګل لوبډله کې د شیګل لوبډله کې مې د خوښې کلاري عبدالظهور لالي دی راونډر دی که نه راونډر دی ډېر ښه نو ښه بخت غواړو ستاسې ته خدای دې وکړي چې یو هم خفه نه شي لوبه مساوي شي کور هم ودان ډېره مننه درنو لیدونکو نو لا هم لوبه نه پای ته نه ده رسېدلې بیا هم څنګ کې مې د کورني ډومېسټک کرکټ او د ملي ټیم ځلانده ستوري وپیولا ترخیل ولاړ دی او دا د کونړ کرکټ لوبغالی دی په دغه میدان پرون دغه سیلبین د یوې نایابه لوبې شاهدان وو چې ترخیل په 11 بالونو باندې 140 منډې کړې وې نن د فاینل سیالي ده او بیا هم ترخیل مې څنګ ته ولاړ دی او له ده سره د ده په کرکټ غږېږو لږ ترخیل صاحب په پیل کې خو ستړی مه شي بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه ستاسو ته ستاسو لیدونکو ته کور ودان ډېره مننه نو څه احساس کې کونړ ته راغلی دغه سیلبین هم ستا لپاره ډېر راغلي دغه میدان په لومړي ځل ګورې که مخکې راغلی بالکل قسم ما لومړی ځل ده دلته نو پرون مې لومړی میچ په دې ګراوند باندې نو چې زه کله راننوتم ګراوند ته دا خلک مې وکتل او د خلکو مینه مې وکتل نو رښتیا خبرې ډېر متاثره شوم بعضې ملګرو ویل وایي ترخیل وپیولا ترخیل ګیلمونو چې مینهوال ډېر دی ویل چې بیا نه راځم که څه هم پرون لږ ناوخته شوه موږ باندې نو دلته مینهوال ډېر زیات راغلي وو نو رښتیا خبرې لږ یې تنګ کړو نو بیا مالته لکانو د دې دپاره ویلې ګپ دپاره مالې چې اوس مې پرېږدي چې اوس لاړ شم هلته سبا نه راځم ډېره مننه دا چې وخت کم دی او دغه شروع کېږي یو څو لنډې پوښتنې درنه کوم دا راته وویه چې په برسټو باندې دې بعضې خلک پېژني چې واورې افغان برسټو خپل نوم سره خوشحالېږي که نه که رښتیا درته ووایم نو د زړه مې نه غواړي چې څوک ماته دا نوم واخلي ځکه چې کرکټ کې باید ته یو بل خپل مقام ولري او بالکل دا خو چې یو خپل د افغان لوبغاړي لقب سړی درکړي درته وایي چې مثلا ته دغونې کرکټر یا دغونې پلیر یا دغونې سلوک دي دا شی ده نو هغه خبر ده دا چې د بهرني پلیر درته یادېږي نو هغه بیا ښه نه وي وپیولا ترخیل د کوم ولایت دی لغمان د لغمان د کوم ځای قرغیو ولسوالۍ ډېر ښه دا راته ویوه چې نړیوال کرکټ کې د څوک ډېر خوښېږي په نړیوال کې او عموما په ټولو کې ابراهیم ځدران ډېر ټیکنیکل لوبه کوي نو پرون هم دلته زه خو پرون سیالۍ ته نه وم راغلی خو ملګرو ډېره یادونه کوله چې ترخیل ډېره ښه لوبه وکړه او په دې هیله وم چې نن ترخیل لوبې ته یو ځل بیا راشي دا راته ویوه ترخیل صاحب د کوم هېواد په وړاندې غواړي په ملي لوبډله کې ولوبېږي او هغه هېواد په وړاندې ښه وځلېږي هغه څنګه چې زما نظر ده نو چې افغانستان دپاره ولوبېږم نور اس پروانه کې کغار مملکت دي بعضې لوبغاړی داسې چې دا پلانی ملک داسې ښه وډبوم یادونه ښه نه وي خو چې هر ټیمي
چې ښه پرفارمنس پې سړی کوي خوشحالېږي. آینده ته د هیلې څنګه دي چې ملي لوبډله کې خو موږ ډېر په تمه یو چې تراخیل وګورو. ستا هیلې څنګه دي چې را به شي ډېر زر؟ انشاءالله بس خپله خواري او محنت کوو لګیا یي نور څه چې د الله رضا یي. ډېر ښه. په بالرانو کې د څوک خوښېږي؟ ابراهیم ځدران وراخوا راشد خان خان دې خوښېږي. ډېر ښه. ملي لوبډله کې د چا سره ډېره نږدې انډیوالي ده؟ ټول ښه پلیران دي، ښه هلکان دي، ښه سلوک کوي وړو پلیرانو سره. نو ټول ښه دي، خو چې زه زیات وخت پاتې کېږم په الف لوبډله کې یا په 19 کلونو کې، نو فریدون، زبید او نصیر دې هلکانو سره زه ډېر پاتې کېږم. ډېر ښه. چې ستا نه په غیر په یو اوور کې 20 سکور پاتې او افغان لوبډله ولاړه، کوم دوه پلیران به ته اوپننګ ته رالیږې چې ته پکې نه یې؟ ګربز او نبي. ګربز او نبي. د نبي د استعفا او د تقاعد خبرې ډېرې وې، هغې اړوند څه معلومات لري؟ نه والا رښتیا خبرې معلومات نه لرم. کورني کرکټ کې د ډومېسټک کرکټ کې د چا ته ډېره هیله ده چې راتلونکي کې به لوبه وکړي افغانستان له؟ ډېر پلیران شته ماشاءالله، داسې پلیران دي چې نن یو وګورې، نومونه واخله چې بیا خو په تاریخ پاتې شي. نن یو وګورې سبا بل وګورې، نو ډېر ښه پلیران دي ماشاءالله. اوس 19 کلونو کې ډېر ښه پلیران دي او لاندې لیول کې. کور ودان ډېره مننه، لوبه شروع کېږي له خیره. ګوډ لک، ښه لوبه، ښه بخت. کور ودان ډېره مننه. درنو لیدونکو، نو بیا هم ستړي مشئ. د شیګل د لوبډلې کپتان مسعود میڅنګ ته ولاړ دی چې سیم فاینل کې خپله لوبډله چمپین کړه، فاینل ته یې راورسوله، گیم چینجر جایزه هم ترلاسه کړله. نو له ده سره څو لنډې خبرې کوو. پیل کې ستړی مشئ، په خیر راغلی. مننه سر کې تاسو ته هم ښه راغلاست او هرکلی وایو. خیر شکر ودان. نو مسعود جانه، فکر کوم لومړی ځل دی په دې ایونټ کې چې کپتاني کې، که مخکې له دې کپتان بلو لوبډله دې تر فاینل راورسوله، نو څه احساس لري؟ ډېر د احساس ځای دی. او لومبی ځل دی چې زه د رمضان ټي ټیم جام دغه کپتاني ما ته راکړه شوې ده او شکر وباسم چې ما خپل ټیم چې کوم دی فاینل ته مې راویست. ډېر ښه. سیم فاینل سیالي ډېره د جوش او ولولو څخه ډکه وه. سیالي وروستیه ورته لاړه، هر بال چې به کېدو یو طرف ته به سیالي اوښته، بل بال چې به کېدو بل طرف ته به اوښته. ته په ګریس ولاړ وې، هلته څه پریشر نه و تا باندې؟ والا میچ مګه سیمی فاینل میچ و 50-50 کله به هغې طرف ته خوتو، کله به زموږ طرف ته راخوتو. هماغه و چې زه خو ولاړم، اکرام هم را سره و، موږ دواړه پاور هیټ ولاړو، ما زه انشاءالله کېږي سکور. هماغه اوسط باندې موږ راورکړې، هماغه اوسط اخیستو، هماغه و چې موږ فاینل ته راورسېدو. ډېر ښه. نو دغه ټول ټورنمنټ کې په خپله لوبډله کې بیټنګ برخه کې چا خلک څوک ښه ولوبېدو؟ بالنګ برخه کې ستاسې لاړ ښه؟ نو بیټنګ په برخه کې عبدالظهور لالي ښه ولوبېدو، بالنګ په برخه کې هم موږ سره زموږ پس بالر بهیر ښه ولوبېدو، ان عمران و چې زموږ د وکټ ټیکر و، 14 وکټ یې اخیستی. ډېر ښه. اوس چې ګورو دغه بله لوبډله چې ستاسې سره نن میچ دی، د ملي لوبډلې انډر 19 لوبډلې ځینې لوبغاړي پکې دي، نو دغه چې ګورئ څه فکر لرئ چې نن سیالي به څنګه د ګټې چانس مو څومره دی؟ هماغه د هغې سره هم شته لیکي لاړیان ملي ټیم لوبغاړی فیولا ترخیل دی، ورسره نور هلکان دي، خو موږ سره هم انډر 19 او الف لوبډلې پیاوړي لوبغاړي دي. نو دواړه طرف ته انشاءالله میچ روان دی، نو 50-50 ته ګورو، نو پای اخري اور کې به څه فیصله کېږي. نو زه خو وایم چې خوند خو بیا له کړی وی چې خپلې لوبډلې وې او میچ شوی و، ډېر به د سیلبینو لپاره هم خوندور او ستاسې لپاره هم، او هغه اصلي هغه چمپین ټیم به معلوم شوی وي. موږ هم همدغه خبره وکړله خو نه کېدله، دلته دې ښه سایډ جوړ کړی و، نو موږ مجبوره شو چې د غالب لوبډلې کسان راولو، ګنې موږ ورته وویله چې په خپله یې کوو ښه خبره، خو راسره ویې نه منله. دغه تماشبینو کې چې موږ ګورو، که د مراورې ولسوالۍ دي، که د اسمار ولسوالۍ دي، که د وټاپورو چې پوښتنه کوو، وایي د شیګل د لوبډلې مینهوالي څه تعویضونه هم دې کړي که څنګه؟ نه، دا یوه ولسوالي ده، او ولسوالي ځوانان چې کوم دی بالخصوص ولسوالي ځوانان ولسوالي کسان تشویق کوي، په دې خاطر باندې د مرکز نه ولسوالي هلکان زیات خوښوي. ډېر ښه. نو ښه بخت په دې هیله چې چمپین شئ او لوبغاړي په دې هیله چې ښه وځلېږي. مننه تاسو نه یو جهان مننه. خیر اوسئ.
ستړی مشي نوم دې څه دی مخامګ محمدي هو د کوم ځای یې دنکی مراوره مامون اوس چېرته اوسېږي دنکی کې اغلی دم کلي کې ښه او میچ ته راغلی د کومې لوبډلې په طرف کې دغه کې ما میګ خیران دې د شیګل په طرف کې د بلې لوبډلې د بل کې د بلې لوبډلې دغه کې د څوک خوښېږي دغه ممکن مګره څه نوم یې دی کیمپی دی څه نوم یې دی امان نه امان دي سیمپي دی امان کونړی خطا امان کونړي دلته راوستی ماشاءالله ماشاءالله نو د زمونږ لیدونکو ته به څه ووایې چې شی دې زده دي نه چې شعر ټپه شی دې نه کرکټ کې بالر کو بیټسمین بالر کو کې غانا دواړه بالینګ سټایل دې څنګه ته بالو کا غان کې دا خو مټی دی نو کی باندې مټی بال کې او بیټینګ شاټ چې څنګه وي ته سي سټایل وکړه بیټینګ څنګه وي خدا خو بال بیټینګ څنګه ها چکی پاسه ډایرک خدا ډیره مننه کور ودان درنو لیدونکو نو د لوبې وروستی بال ترسره کیږي د شیګل لوبډلې یوازې 115 منډې وکړې د 140 منډو په جواب کې او په یو بال باندې تقریبا چې 9 منډې پاتې دي نو تماشبین هم ډېر په جوش او ولولو کې دي یوازې یو بال لوبه پاتې ده له دې وروسته یو بال به ترسره کیږي او له هغې وروسته به دغه سیالي د امیر حاجي زاده لوبډلې په ګټه باندې پای ته رسیږي بالاخره دغه د بالر وروستی بال ترسره کوي په وروستي بال باندې که څه هم څلوریزه راځي خو دغه سیالي د امیر حاجي زاده لوبډله ګټي د رمضان جام د ټي10 لیګ د امیر حاجي زاده لوبډلې په ګټه باندې پای ته رسیږي نو ورځي دغه د لوبغاړو جوش ولولې او احساسات هم ګورو تماشبین هم ډېر په ولولو کې دي تاسې دغه ځینې لوبغاړي ګورئ چې ډېر له احساساتو څخه کار اخلي لوبغاړي سره خبرې کوو السلام علیکم ستړی مشي وعلیکم السلام خیر اوسئ په پیل کې خو دې ډېر زیات مبارک وي خیر اوسئ تاسو ته مبارک کور ودان نو ډېره تماشبین هم ستاسې لپاره راغلي وو د تراخیل لپاره راغلي لوبه مو ګټله څه احساس لري حتمن د ګټې احساس د خوشحالۍ احساس وي او موږ ډېر ښه احساس لرو چې لوبه مو ګټله ډېره مننه زه ملګرو سره سلیبریشن وکړه کور ودان بالاخره د رمضان جام د ټي10 لیګ سیالۍ د امیر حاجي زاده لوبډلې په ګټه باندې پای ته ورسېدلې دغه د امیر حاجي زاده کرکټ ټیم چې کپټنسي بلال سمې کوله او د ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړي هم ورسره وو ویې کولی شو چې دغه سیالۍ په خپله ګټه باندې پای ته ورسوي نو درنو لیدونکو موږ له هم په همدې ځای خدای پاماني راکوي یو څه شاټونه به در سره د پروګرام شریکوو چې دلته د انعاماتو لړۍ او ګټونکي ته او بیلونکو ته ورکول کېږي نو له هغې وروسته بیا زموږ استاد د خدای پاماني ښه وختونه ولرئ هیله لرم چې په آینده کې په دغسې ټورنمنټونو کې د کونړ سرمایهداران هم د لوبغاړو د کرکټ مالي ملاتړ کوي په هیڅ ډاډ درکومه چې د لوبغاړو لپاره د هر ممکنه لار وبیلټومه د هر سرمایهدار او هر شتمن دروازه به تاسو ته وټکومه چې د کرکټ سره سره تاسې ته یوه مالي سرچینه هم پیدا کړم په پای کې ستاسو د ټولو راغلو مېلمنو او د کرکټ مینهوالو او لوبغاړو نه ډېره زیاته مننه چې دې روژه کې راغلئ او سخته ورسره تېره کړه کور مو ودان کړی مو بیا راغلی